عکس وړ وي مثلا زه دغه ځای کې پکچر لایبرري کې کوم عکس وګورم پکچر دغه عکس لکه موږ تاسو په پینټ کې چې پرې راوستلی وو که نه اوس دا کلیک کوم چې دا په سکرین راشي اوس وګوره څو دانې راغلي دي تقریبا 9 دانې راغلي ځکه چې دلته ټایل کلیک ده نو دغه اپشنونه چې دي دا اپشنونه همیشه د عکس د سایز مربوط دي که چېرته سایز غټ وو نو په هغه صورت کې بیا که زه ټایل کلیک کوم بیا هم ماته یو دانه ښیي که مثلا زه سینټر کلیک کوم اوس ګوره یو دانه به منځ کې وړکی ښکاره شي وینې خو که چېرې د عکس سایز غټ وي بیا هم یو دانه منځ کې راځي خو ټوله صفحه به بیا هم نیولې وي که نه نو بیا د دغو اپشنو تفاوت موږ ته دومره ښه نه ښکاري څه وخت موږ ته ښه ښکاري چې د عکس سایز وړ وي عکس وړ وي نو بیا که د یو منځ کې راوسته دا کلیک کوئ که د تکراري راوسته ټایل کلیک کوي تکراري به راځي چې هر څومره ځایېدل او که د سټریچ کلیک کوه سټریچ بیا همدغه یو دانه د دې صفحې په اندازه راولي هم داسې په بر کې او هم په اوږدو باندې سره کشوي یې تر څو ټوله صفحه ونیسي او که چېرته د سټریچ په ځای مونږ تاسې فټ کلیک کو فټ بیا په خپله اندازه یعنی ضرور نه ده چې خامخا داسې او داسې برابر کړي عکس چې هر څومره وو امکان لري په اوږدو یې درته برابر کړي امکان لري په بر باندې د سکرین په اندازه کې او سټریچ چې د هغې نه بیا خامخا څلور کونجې برابروي هغه سکرین دې سر او دې سر هغه سر سره یې برابروي او بل فیل ده لکه مخکې چې موږ تاسو ویلي چې بیا هم یوه صفحه مکمل ترې ډکوي پوه شوې په دې اپشن بل په دې ځای کې که چېرته موږ سینټر کلیک وګوره دلته یو اپشن بل پیدا کېږي ده چینج بیکګراؤنډ کلر په نوم په دې نورو کې ګوره نشته په فټ کې هم شته په دې نورو کې نشته فیل سټریچ او ټایل کې نشته په دو کې ولې شته په دې خاطر چې کله زه سینټر کلیک کوم او زما عکس وړ وي اوس ګوره زه دا سیف کوم د عکس په منځ کې راغی که نه دغه نوره صفحه په کوم رنګ کې ښکاري په تور رنګ کې ګوره دا صفحه ټوله تور رنګ ده او دا عکس چون وړکی ده نو دا په سینټر کې راغی نو دلته بیا ګوره دغه اپشن هم فعاله کېږي چې چینج بیکګراؤنډ کلر که چېرته دې دغه تور رنګ بیا نه غوښته بل رنګ دې غوښته نو بیا په هغه صورت کې دغه یو کلیک کوئ مثلا زه وایم چې کوم رنګ دې راشي زیډ اوکې که اوس وګوره چار طرف کوم رنګ راغلی زیډ رنګ راغلی نو یعنی دغه اپشن هغه وخت په دې کار کوي چې زموږ عکس وړ ده نو دلته چې عکس په منځ کې راغی نو چار طرف ته خو حتما باید یو رنګ راشي که نه کوم رنګ راشي رنګ له دې ځای نه انتخابوی شي چې هر رنګ غواړي خو بای ډیفالټ خپله تور رنګ راځي او په فټ حالت کې هم چې کله موږ ویلې چې عکس یا داسې فټ چې سره یو څه پاتې شي یا داسې فټ چې هغه بغل او دا بغلې پاتې شي که نه نو په هغه صورت کې بیا څنګو کې کوم رنګ راشي هغه بیا له دې ځای نه انتخابولی شي اوس خو بیا هم پوره ټول ما درته ویل دا د عکس مطابق راځي خو ګوره بیا هم دغه ځای کې وینې فټ نه ده سر کې وینې کوم رنګ راغلی زیډ رنګ راغلی چې هغه بیا ته له دې ځای نه بدلوی شي چې زیډ رنګ که دې نه غوښته بل رنګ دې غوښته راوستلی شي خو فعلا به زه بیرته دلته وینډوز ډیسکټاپ بیکګراؤنډز کلیک کوم چې زیات بیکګراؤنډونه راشي او دغه بیکګراؤنډ به کلیک کوم نو دلته به دا یو راشي او دلته به سټایل ورته فیل کوم چې مکمل بیکګراؤنډ ونیسي مکمل بیکګراؤنډ یې ونیو یا بل دلته مونږ سلیکټ ټو کلیر لرو که زه وغواړم چې په یوه وخت کې د څو عکسونه راشي یعنې کله یو عکس چې یو 10 ثانیو لپاره راته ښکاره کړو دا عکس د یو 10 ثانیې راته وښیي بیا دی بل عکس راشي بیا د یو 10 ثانیې هغې وي بیا دی بل عکس راشي عکسونه دې مختلف کېږي کوم عکسونه دې راشي مثلا وایم دا عکس ګوره اوس دغه اپشن نه کار نه کوي پام ده نو زه وایم چې دغه عکس دې راشي او دا یو دې راشي ګوره دلته دا فعاله شو پام وشو چې کله له یوه نه زیات عکسونه موږ انتخاب کړو دا فعاله کېږي که یو عکس وي بیا نه فعاله کېږي نو دا یې څه لپاره ده دا یې دې لپاره ده چې مثلا زه وایم چې دغه 3 عکسونه دا دې بدلېږي را بدلېږي څومره وخت بعد 10 دقیقې بعد دلته یې موږ زیاتولی او کمولی هم شو چې مثلا زه ورته وایم چې 10 دقیقې د یو عکس وي بیا 10 دقیقې بل عکس بیا 10 دقیقې بل عکس بیا را بدلېږي که چېرته زه سلیکټ حال ورته وایم بیا ګوینه دا ټول ټیک مارک کېږي نو بیا به همداسې څو دلته چې موږ کوم وخت ورته انتخاب کړی موږ هومره وخت بعد به دا ټول سره را بدلېږي تر څو بېرته نوبت اول عکس ته را رسېږي پوه شوې او که یې کلیر حال کړم دا ټیک مارکونه به ټول بېرته ایسته شي نو چې بیا هر یو ټیک مارک کې هماغه عکسونه به راځي نور به نه راځي که یو عکس کلیک بیا دا بیخي کار نه کوي ځکه چې همدا یو عکس به نو مالته په ډیسکټاپ ښکاره کېږي پوه شوې دا د بیکګراؤنډ شو اوس به زه سلیکټ حال ورته وایم او دا به هم کلیک کړم 10 دقیقې به ورته وایم سیف چینجز به یې کړم نو اوس به دغه عکس وي او 10 دقیقې وروسته به بدلېږي بیا چې کله موږ په بیکګراؤنډ رایټ کلیک کړو دلته موږ یو اپشن لرو د نیکسټ بیکګراؤنډ په نوم چې کله موږ دلته اپشنونه انتخاب کړي وي چې مثلا عکسونه دې له دغو نه راځي که نه د کوم چې ما ټیک مارک کړي دي او اوس دغه عکس راغلی خو دا زما نه ده خوښ نو بیا رایټ کلیک کوئ نیکسټ بیکګراؤنډ کلیک کوئ بیا څه کوي دا بیکګراؤنډ ایسته کوي بل هغه په نوبت چې کوم بل د هغه راولي
دلته نیکسټ کولای شئ تر څو ته وایي چې مثلا کوم عکس لیدو کې درته سترګو ته د څه مشکل هغه کوي د خط هم کوي، بیا دلته نیکسټ بیکګراوند کلیک کوای شئ تر څو بل بیکګراوند راشي. پوه شوئ؟ دا په پرسنلایز کې ډیسکټاپ بیکګراوند شو. دې کې خو سوال نه لرئ. بیا له دې نه وروسته وینډوز کلر لرو. که غواړئ چې د وینډوز رنګ بدل کړئ، مثلا دا رنګ بدل کړئ یا یو دغه رنګونه یا کوم پروګرام چې موږ خلاصوو د هغه ټایټل بار مثلا زه ورډ پیډ خلاصوم، ګوره د دې دا رنګ ده که نه. که زه دا رنګونه بدلوم نو بیا کولی شئ چې وینډوز کلر کلیک کړئ. وینډوز کلر کې فعلا دا رنګ کلیک ده، خو زه چې هر رنګ وغواړم راوستی شم. مثلا زه دا رنګ راولم، اوس وګوره دا که زه سیف کړم نو همدا تغیرات به سیف شي. چې زه پروګرام خلاصوم ګوره دې ټایټل بار هماغه رنګ شو، دا په هماغه رنګ شو. نو دې ته وینډوز کلر وایي. که کله غواړئ چې دا رنګونه بدل کړئ نو بیا دلته بدلولی شئ. وینډوز کلر به کلیک کړئ، چې هر رنګ دې خوښوه هغه رنګ به کلیک کړئ. له دې ځای نه انټنسټي زیاتېږي چې دا رنګ باید تیز وي که خیره وي. ګوره چې څومره زه زیاتوم دا رنګ تیزېږي، پوه مو ده؟ او که څومره کموم بیا خیره کېږي. ډیفالټ یې دغه یو ده چې موږ زیات استفاده کوو، دغه یو استفاده کوو. دلته نور رنګونه هم شته. ایډوانس آپشن کې کولی شئ چې د هر باکس رنګونه او فونټ یې تغیر کړي، خو دومره ډېر ضرور نه ده. موږ تاسې هم دغه ډیفالټ رنګ نه زیات استفاده کوو. که بیا هم در سره ګورئ در سره ویې ګورئ. دلته رنګونه هم شته، له دې ځای نه هم رنګ انتخابولی شئ. ګورئ چې بدلوي همدا رنګ ته هر رنګ چې غواړي، خو ډیفالټ خلک زیات استعمالوي. دغه اول رنګ خلک زیات استعمالوي. دا وینډوز کلر شو. بیا د وینډوز ساوند. ساوند اواز ورته وایي. کله چې موږ تاسې کمپیوټر چالانه کوو یو اواز کوي. وینډوز چې کله سټارټېږي یو اواز کوي، چې کله موږ بیرته شټ ډاون کوو هم یو اواز کوي. دلته د وینډوز ټول اوازونه شته، یعنی د هر شي لپاره چې کله د کمپیوټر بیټرۍ ضعیفه کېږي هم یو اواز کوي. اوس ګوره زه دا کلیک کړم دلته دا فعاله شي. کوم اواز کوي دلته یې ټیسټ کولی شئ. چې کله بیټرۍ ضعیفه شي دغه یو اواز کوي که نه. که ته وایي چې زه یې بدلوم له براوز نه یې بدلولی شي. ما دا یو کلیک کړی، دلته براوز چې هر چېرته ساوند ولرم یا میوزیک ولرم که نه کولی شم زه یې بدله کړم. نو چې بیا بیټرۍ ضعیفه کېږي هماغه شی به پلی کېږي. دلته د وینډوز ټول ساوند شته، د هر شي لپاره ګوره یو ساوند وي. اوس مثلا دا ایگزیټ وینډوز، چې کله ته وینډوز بندوې دغه اواز کوي. که یې بدلوي له دې ځای نه بدلولی شي. یا مثلا وینډوز لاګین، وینډوز لاګین دا کمپیوټر چلانه کو دغه اواز راځي. که یې بدلوي له براوز نه یې بدلولی شي. هر چېرته چې دغه کې هم اوازونه شته دا ټول اوازونه دي. او خپل پرسنل هم که مثلا له فلاش کې وي در سره، ډي ډرایو کې، سی ډرایو کې، میوزیکس وي در سره که نه. صوتي هو دا صوتي لپاره د ویډیو تصویري نه دي، صوتي وي. نو بیا چې هر یو سیټ کې اوکې کې، اوس که زه د وینډوز لاګین لپاره کومه صوتي اواز انتخاب کړم اوکې کړم، بیا چې کله کمپیوټر چلانېږي بیا به هماغه اواز راځي. پوه شوئ؟ دا شو ساوند. بل د سکرین سیور زیات خو نه درس. سکرین سیور څه ته وایي؟ کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم، مثلا یو اپلیکیشن لیکم، یو څو دقیقه لپاره کمپیوټر باندې کار پرېږدم، مثلا یو ملګری مې راځي هغه سره خبرې کوم که نه، یا په یو بل کار مصروفه کېږم، دا سکرین همداسې پاتې ده. نو اوس دا سکرین باید همداسې ښکاره شي او که یو بل شی ورباندې راشي. مثلا که کله ته غواړې چې نه باید دلته یو ښایسته ډیزاین راشي یا یو بل داسې شی راشي چې د دې صفحه کور کې دا تر څو ښکاره نه شي، نو بیا هغه شي ته سکرین سیور وایي. سکرین سیور چې مثلا زه کله په کمپیوټر باندې کار ونه کړم څو دقیقې وخت هم زه ورته تعینوم، مثلا زه هم 15 دقیقې، که چېرته ما 15 دقیقې په کمپیوټر باندې غرض ونه کړو نو باید دا سکرین پټ شي، په ځای یو بل شی راشي. چې شی راشي هغه موږ دلته سکرین سیور کې بیا انتخابوو، دې ته سکرین سیور وایي. دلته ګوره مختلف شیان شته، دا ټول ډیزاینز دي. مثلا که زه دغه ببلز کلیک کړم ګوره دلته یې راته ښیي هم، وینې یا مثلا یو بل کلیک کړم دا پریویو، که یې ګورې صرف پریویو کلیک کړه دا به راشي. مثلا که زه دا ډیزاین کلیک کړم او ورته وایم چې کله زه په کمپیوټر باندې غرض نه کوم نو هغه زما سکرین دې پټ شي، په ځای دې دا شی راشي، نو عکس هم راتلی شي. نو بیا به وینې دا به کلیک کړم او اپلای به یې کړم. څه وخت راځي ګوره دلته ویټ راځي، دلته دقیقې دي، څو دقیقې؟ 15 دقیقې. دا موږ تاسې بدلوای شو. که زه ورته وایم چې مثلا 10 دقیقې اپلای کړم نو او کلیک کړی مې هم دا شی ده اوکې ده. نو که زه اوس 10 دقیقې زما په کمپیوټر غرض ونه کړم، چې ما هر شی خلاص کړی وي 10 دقیقې زه غرض ونه کړم هماغه ډیزاین راځي، د دې مخ پټېږي. چې کله زه بېرته ماوس وښوروم یا کیبورډ کې یو بټن ووهم هغه بېرته ورکېږي، بېرته دې ځای ته راځي.
دغه شي ته سکرین سیور وایي. دلته بعضې آپشنونه شته پکې وګورئ دا ډیزاینونه هم دي او 3D ټکسټ بیا د خط لپاره ده. کله وایي چې خط راشي کوم خط راشي دلته سیټینګ کې به یې بیا لیکې دغه ځای کې به یې لیکې. ګوره زه لیکم چې باید بریا انسټیټیوټ راشي. اوکې اوس که یو وارې ګورې پریویو یې کړه نو چې کله زه لاس دقیقې یا کوم وخت چې ما تعین کړی ده که دومره وخت لپاره زه په کمپیوټر غرض ونه کړم دا شی راځي. چې کله زه بیرته یا ماوس وښورم یا بټن ووهم بیا بیرته ورکېږي بیرته مې خپل اول حالت ته راځي. د دې د 3D ټکسټ چې موږ کلیک کړی ګورئ دلته بعضې سیټینګونه هم لري چې باید لږ غټ وي سایز یې غټ وي ووړ وي سپیډ یې زیات وي کم وي څه رقم تاو شي دا شیان ټول خپله در سره وګورئ. څه رقم تاو شي تاوېدو هغه به هم چینج شي سایز به هم چینج شي فونټ رنګ یې هم چینجوی شي دا آپشنونه ټول دلته شته دا خپله در سره بیا وګورئ. صحیح ده کولی شي چې رنګ یې بدل کړي. اوس مثلا زه دا کلیک کوم له دې ځای نه یو رنګ ورته انتخابوم چې باید رنګ یې سور شي. اوکې کې نو چې پریویو کلیک کوئ رنګ به سور وي. دا تغییرات د آپشنونه دومره مهم نه دي خپله یې در سره وګورئ چې هر یو خوښېده هماسې به انتخاب کوئ. پوه شوئ دې شي د سکرین سیور وایي. خو دلته ویټ چې هر څومره وخت ورکې بعد له هغومره وخت به راځي. مثلا که زه ورته 15 دقیقې ورکړم اپلای کړم نو چې زه اوس 15 دقیقې غرض ونه کړم دغه شی به راځي. چې کله بیا ماوس وښورم یا کیبورډ یو بټن پریس کړم بیرته به ورکېږي. دا نوشته استاده له همدغه دا 10 چې ورته نوشته دي 10 ټکسټ 3D 3D ټکسټ دا هلته خو نوشته کې 3D ټکسټ به له دې ځای نه انتخاب کړې سیټینګ کې به یې دلته نوشته کړي. پوه شوې او که د نور شیان انتخابول له دې ځای نه به انتخابوئ. دغه شي ته سکرین سیور وایي. نن به همدومره